ازبکستان ولې له طالبانو ملاتړ وکړ او په کومه برخه کې طالبانو ته ونډه نه ورکول جدي پایلې دي؟ راځئ په دې اړه دغه راپور تر پایه واورئ او په پای کې تاسو راسره خپل نظرونه شریک کړئ. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د سپیکا په ونډه کې د افغانستان په اړه ویلي چې دغه هیواد د منځنۍ اسیا د نه بېلېدونکې برخې په توګه د سیمې په ثبات او خوندیتوب کې خورا مهم رول لوبولی شي. میرزیایف ویلي چې افغانستان له اوسنیو ستونزو سره یوازې نشي پاتې کېدی او په بین الافغاني خبرو کې د افغانستان د سرپرست حکومت له ګډون پرته باید د ناستې کومه مثبته پایله ونه لري. سپیکا بیا هم د منځنۍ اسیا د هیوادونو د اقتصاد لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي پروګرام په باکو کې جوړ شوی دی او په دې ناسته کې د افغانستان د سرپرست حکومت څخه کوم چا برخه نه ده اخیستې. د ازبکستان ولسمشر په داسې حال کې د طالبانو په ملاتړ څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې شوې دي او همدغه راز یو شمېر تړونونه یې هم ترمنځ لاسلیک شوي دي. بلخوا څه د پاسه 2 کاله کېږي چې طالبان واک ته رسېدلي دي خو تر اوسه هیڅ یو هیواد یا ادارې په رسمیت نه دي پیژندلي او نه هم په نږدې وختونو کې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندنې ته لیوالتیا لیدل کېږي. په دې وروستیو کې روسیې خبر ورکړی و چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان د اوسني سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې په تړاو ونډه کوي خو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویل شوي. بلخوا ملګري ملتونه وایي چې طالبانو د دوحې هوکړې اړوند شرایط او مادې نه دي عملي کړي او تر هغې چې د بیان ازادي او نجونو پر مخ ښوونځي تړلي وي نو موږ په رسمیت پیژندلو لپاره هیڅ اراده نه لرو. خو طالب چارواکي وایي چې موږ د دوحې ټول شرایط پوره کړي، نړۍ د نورې بهانې نه ګوري او موږ د په رسمیت پیژني او امریکا تورنوي چې په دوحه کې په شوې هوکړه عمل نه کوي. همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وزیر ملانی دا محمد ندیم د نجونو د زده کړو په اړه وایي موږ په دې برخه کې هیڅ بهرنی فرمایش نه منو او نږدې وخت کې به په شرعي چوکاټ کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل شي. د دې ترڅنګ د امیر روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد بیا په هیواد کې د ښځینه ډاکټرانو او طبي کارکوونکو د کمښت له امله اندېښمن دی او وایي چې ټول هیواد کې ښځینه ډاکټرانې کمې دي چې دا حالت ډېر د اندېښنې وړ دی.